حدیث کې راغلي دي غربیانو دا واوري اذا شرب الكلب في اناء احدكم نبی علیہ السلام فرمایي کله چې سپی ستاسو په یو لوښي کې سکدل وکي خوراک پکې وکي فليغسله 7 یو سړی د دغه وینځي وزل لفظ مسلم کې راغلي دي اولاهن بالتراب اول ځل دی په خاور باندې وینځي ځکه دا سپی نجس دی دا نه ولده د دې په دې خولو کې مکروب دي هغه په دغه لوښي کې ولګېدل دا چې ته په دې کې خوراک کې اوبه پکې څکي هغه جراثیم او میکروب سانستزي او ستا دپاره هغه مضر دي نن غربین او اروپایان د سپي سره دومره تعلق لري چې د حده سوا لیکن زمونږ پیغمبر و چې ناولې استئ نجس استئ ټول میکروبونه م هغه استعمال کړل او تاسو ترېنه کرکه نه کوئ حالانکې زمونږ اسلام موږ ته د سپي نه کرکه راښودلې ده مګر په وخت د ضرورت کې چې هغه 3 حالات دي موږ ته د هغې ساتل او د هغې اقتناع هغه جایز کړې ده نور موږ ته وایي د سپي نه به تاسو جدا یاستئ یو سړی چې د سپي سره مینه لري د هغې سره محبت لري هغه پاک جوړېدلی شي هغه عزتمن جوړېدلی شي هغه په نورو دینوالو باندې ځان اوچت حسابوي والله العظیم موږ سم دین سم اسلام نه دی پېژندلی که نه موږ به د غربیانو د هرې خبرې نه د هرې مفکورې نه او د هرې طریقې نه کرکه لرله کرکه او د هغې نه به موږ او تاسو نفرت لرلی